درنو دوستانو بیا هم سلامونه او درناوی، ستړي مشئ. د جرمني ژبې د زده کړې دویم لوست ته ښه راغلاست. په مخکینی ویډیو کې مو وویل چې دا لړۍ به له A1 لیول څخه تر B1 لیول پورې یوه برخه وي، یعنې له A1 څخه تر B1 پورې، او له B1 څخه تر B2 بله لړۍ، او له B2 څخه تر C1 پورې بله لړۍ. راځو د صفري لړۍ دویم لوست ته. په دویم لوست کې مو درته په جرمني ژبه عددونه یا شمیرې ترتیب کړي. په جرمني ژبه کې معمولا عددونه د پښتو په څیر ویل کیږي، یعنی هغه جوړښت د پښتو په څیر دی. کله چې تر لسو اوړي، اول مثلا وایو موږ 11، اول یو وایو بیا لس وایو. په جرمني کې هم داسې دی. خو له یوه څخه له صفر څخه تر لسو پورې دا عددونه چې دي دا یو څه تمرین غواړي، سخت نه دي، اسانه دي. موږ یې پیلوو. ښه، پیل یې له صفر څخه کوو. 0 0 0 0. لیکلې بڼه یې دغسې ده، په دې جدول کې تاسو ته ښکاري 0 1 1 1 یو 2 2 2 په څټ باندې لیکل کیږي. د څټ توری تاسو زده کړی په مخکني درس کې. 2 2 3 یا 3 3 درې. هم درای وایي، ځینې خلک یې درای وایي او ځینې درای وایي. یعنی کله چې تاسو ژبه بیا په یو څه ورسره عادي شي، نو ښایي درای ویل درته اسانه وي. 4 4 4 څلور. 5 5 5 6 6 شپږ. 7 7 7 اوه. 8 8 اته. 9 9 9. ښه، زه یو ځل بیا تکراروم. دغه جدولونو کې چې ما ځای خالی پرېښی، دا د پرنټ د دغه جدولونو لپاره دی. کله چې دا جدولونه بیا چاپ شي، بیا کولی شي یو څوک دلته پکې ولیکي، ولې په انټرنیټ یا په یوټیوب باندې خو په دې کې لیکل نه کېږي. خو خیر، زه له صفر نه پیلوم عددونه، تاسو یې را سره تکرار کړئ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دا تر 9 پورې عددونه وو. ښه، ورپسې 10 لس. 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 16 شپاړس 17 اوولس 18 اتلس 19 19. دا 11 او 12 دا پکې جلا دي. له 14 نه د 10 اصطلاح ورسره جوړیږي. له 14 چې کله وروسته شي، بیا همغه 13 13 14 15. نو زه یې ورې له 10 پیلوم تر 19 پورې. تاسو یې را سره تکرار کړئ. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19. دلته مې تر 29 عددونه ترتیب کړي. بیا تر هغې وروسته یو فرمول دی، همغه ټول عددونه تاسو په خپله لوستلی شئ. شلو ته 20 وایي. 20 20. دغه 20 کلمه چې دلته ما په آخر کې اضافه کړې ده،
د خط مې لاندې کش کړی دی. ما خو خط 20 سره کش کړی، خو دا څیخ په خپله دلته د 20 هغه دی 20. مثلا 40 ته 30، 50 ته 50 دغه څیخ ورسره اضافه کیږي. خو هغې ته رارسیږو دا لومړی تر 9 زده کوو. 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29. قاعده یې داسې ده، اول توری، اول دغه یو د 21 نه ور اضافه شوی توری ein، یو، und او 20 شل، یو او شل، لکه 21. اول یو وایو بیا 20 وایو. 22، 2 und 20. صحیح؟ 2 دوه شول und او 20 شل، دوه او شل، 22. 3 und 20، 3 او شل، یعنی 23. په دری ژبه کې دا بیا متفاوت دي کنه. په دری ژبه کې مثلا وایو 23، اول 20 وایو بیا 3 وایي کنه. او په انګلیسي کې هم داس دی 23 باندې مثلا اول 20 وایي بیا 3 وایي. خو المانی لکه پښتو 23، 23، 24، 25، 26 هم دغسې مخته ځي. ښه، بیا 30 په دې جدول کې 30، 30، 40، 40، 50، 50، 60، شپېته، 70، اویا، 80، اتیا، هماغه څیخ ورسره اضافه کیږي. 90، 90. تر 90 پورې خو په همدغه څیخ باندې راغلو. مثلا 3 څیخ، 3 او دغه څیخ یې 10 شول. 40 او بیا تر 90 پورې. بیا چې 100 ته راورسیږي 100، 100 په رقم چې تاسو ته تلفظ اسانه کیږي. بیا له دې سره همدغسې تر 900 پورې 100 ملګري کیږي، لکه 200، 300، 400. همدا قاعده مخته ځي. دلته په وروستي سلاید کې دا مسله تشریح ده. 400، 500 او بیا 1000 زر، یعنی یو زر کنه، 1000 زر. بیا همدغسې ته 100 زرو پورې یا تر 1,00,000 پورې د 1000 کلمه ورسره اضافه کیږي، لکه 10,000، لزره، 10,000 شول او 1000 ورسره ملګري شول. 100,000، 1,00,000، 100 زره. بیا میلیون، لکه 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون، هر څونه چې ورسره وایي میلیون دی. بیا میلیارده باندې بس نو 1 میلیارد دی، 2 میلیارد، 3 میلیارد، هر څومره چې تاسو وایي. دا د جرمني ژبې د اعدادو طریقه او قاعده وه. تاسو هم دغه عددونه له ځان سره ولولئ، تکرار یې کړئ. له 1 تر 29 یو څه سختي لري، له 29 وروسته ټول بیا درته اسانه کیږي او په خپله هر څو عدد چې وغواړئ تاسو یې ویلی شئ. تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ، ماته بیا کولی شئ تاسو کومنټ هم کړئ چې څنګه یې لیکئ. 999 صحیح، دلته به زه درته ولیکم، تاسو کولی شئ دا عددونه ولیکئ. تاسو ولیکئ 999 999 مثلا ولیکئ 622. تلفظ یې کړئ ځان سره. 580 صحیح. بل عدد چې تاسو یې ولولئ 456 یا 302 یا 808 صحیح. دا تاسو ځان سره تلفظ کړئ
ښه، که مو سم نشوی ویلی نو زه یې درته وایم. 999. صحیح؟ 632. 567. صحیح؟ 580. دا بل عدد دا درې مو که لیکلي یا لوستلي نو ډېر ښه، که مو نه یې لوستلي. لومړی 456. 372 او 878. دا و د نن ورځې لوست. تر بل لوسته مو په لوی رب سپارم. ښې چارې او ښه وختونه.